په مکه معظمه کې یو ډېر لوی بزرګ سړی اوسېدی، سپین ږیری بوډا په دې ټول علاقه کې په امین، امانتدار او په صادق او رښتوني او په زاهد او په تقوادار مشهور. ډېر ناشنا انسان و. ټول عمر به مسجد حرم شریف کې ذکر او اذکار، تلاوت د قرآن، پند و نصیحت، روژه به و. حرم شریف کې لمونځ په څو دی؟ ما ورته پاکستان کې ورته ګوري ورونو خبرې ته ښه سوچ ورته وکړي. دا سړی یو څه امانت ورته کېښول، 1000 روپۍ، 2000، 3000، 5000، 10,000 یو څه زر ورته کېښول. خپل کور غاړه ګۍ دی، بل شی مې دی. هغه یو خواته ولاړې مسافرې باندې چې راځي دا بزرګ وفات شوی دی. د یو چا سره په کوټه کې اوسېدي، هلته په حرم شریف کې اوسېدي، هر ځای کې خپل وطا کې دوکان یې کرایه کړی و، یا یو دوکان چا ورته بخښلی و، په هغه کې اوسېدي. چې راغلی بزرګ وفات شوی دی، هغه امانت چې ورته ایښی دی، حیران دریان پاتې شو چې خدای خو استونیس نو هغه بزرګ ته مړ کړی ول، هغه دې مړ دی، نو اوس بیا زما په چا پسې لاس جوړېږي، څه وکړم؟ خو نه اولاد شته نه بل اولاد دې چېرته پاکستان کې کور دی. سړی دلته مسافر اوسېدی، هغو نه یې تپوس وکړي، هلته په طایف کې کور دی، مدینه منوره کې کور دی، هلته پسې ولاړ یاستې. پلار ته ما دې امانت والا کړی، موږ ته غږ لا کړی، موږ نه یو په خبر. نو بیا وګرځېدی په دغه علاقه کې یو بل بزرګ و. دې بزرګ ورته ویل چې ته دې وکړه، زه تا ته یو طریقه درښیم. په دغه ټیم دغه عمل وکړه، دا عمل وکړه، په دغه ټیم باندې بیا ولاړ شه د کوهي د زمزم د کوهي سره ودرېږه، ورغږ کړه چې پلانیه د هغه نوم و شاکر، د هغه نوم لو مثال درته وایم، سلیم د هغه نوم لو، جمعه خان مثال د هغه بزرګ نوم لو، جمعه خانه د الله په حکم باندې غږ راته وکړه. نو که یې غږ درته وکړي بره به خپل ځان وروښیي چې پلانه یم او زما امانت دې چیرې ایښی دی، زما امانت چاته دې ورکړی دی. ښه دا سړی ولاړی 2-3 شپې و جمعې دغه عمل وکړي، خو هېڅ پته یې ونه لګېدل. دې بزرګ له راغلی باره یې ورته ویل چې ما خو هغه کار وکړي، هېڅ غږ چا نه وکړي. 3 ورځې مې پرله پسې دغسې عمل وکړي، 4 ورځې مې وکړي، 5 ورځې مې وکړي، 5 جمعې و میاشتې مې وکړي، هېڅ درکې راته ونه لګېد. زه ډېر پریشانه یم. ده ورته ویلي دي چې بزرګ چې زه ولاړ شه شام ته، دغه ذکر و اذکار وکړه، نفلونه وکړه، هغه چې کوم عمل ده ورته ښوولی دی، په پلاني کوهي کې خرابی ورته ښوولی ده، ورغږ کړه شپې په دا 4 بجې، په 3 بجې، په 10 بجې، په 20 بجې، که نه خو پلانیه. نو که غږ در باندې وکړي بیا ورته وایي چې زما امانت. ډېره ښه ده. لاړې سړی شام ته پسې، شام کې هغه کنډرات، هغه کوهی، هغه کنډوالی پیدا کړه چې غږ یې کړل پلانیه، په اول ټک یې غږ کړي خیر. وایي ما ورته ویل پلانیه زما هغه امانت، وایي ستا امانت ما پلاني ته ورکړی دی، ورسه ځینې وایي پلانی دوکاندار دی، پلاني ځای کې دی، دغه پته ودرستی. ورونو د سړی وایي ما ته خو په دې باندې خوشحالي حاصله شو چې دی خیر دی امانت څه په ګوتو راغلی. وروسته مې دا پوښتنه ځینې وکړه چې ما د دې بزرګ څه اورېدلي دي چې دا کوم پښته زه یې راستولی یم چې که دا سړی جنتي و هلته به غږ در باندې کوي، که جهنمي و دلته به غږ در باندې کوي، دا دلته دې څنګه غږ وکړي؟ خیر خو به یې ژوند څنګه دی، زندګي څنګه ده، الله څه در سره وکړل؟ وایي سړی ته چې د الله په عذاب کې مبتلا یم، دعا راته کوه. ولې هغه بزرګ هغه حرم شریف کې په جومات کې لمونځونه، ذکر، اذکار، تسبیح. وایي دې بزرګ ورته ویل چې هغه ټول پر خپل ځای باندې سي و، خو له ما نه په ژوند کې یو واجب تل پاته و، د کال نه، د 2 نه، د 3 نه، د 5 نه، د 3 کال نه پاته و. مثال درته وایم کوم واجب چې هغه در دې ټولو واجبو ضروري و او لازم و او ډېر ماته متوجه و. کوم واجب زما یوه خور و، زما تعلق ورسره خراب و، ما نه د هغو پوښتنه کوله، نه مې قرابت ورسره کوی، نه ورتلم لکه خلک چې اوس وایي نه درځم، نه درې ته تللی ویله نه درځم.
نو عزیزانو په موږ ته کې نورې هرې خبرې کوو به ومنو، خو دا خبره موږ ته ځللي چې موږ د خدای څخه بیریږو او زموږ ته عملونه د خدای دپاره دي. که د خدای دپاره دي نو دا الله پاک جل شانه په تا دا لازم کړي دي چې نه در سره کوي کرامت، چې دی هیر کی، چې دی په ډبرو ولي، چې دی په کاڼو ولي، خیر دی پروا نه کوي. ته ورسره وسیله کوه، ته د بد نیت مور ته کوه. څنګه چې تربګلوي اوس پښتنو کې ده، تربګلوي په دې شکل مور سره کوه. ته خپله ښه کوه، ستا د ښو مکلفه ته یم. اوس زموږ زغلو د اختر په ورځ باندې لوی اختر کې پسونه رالو کې نه رالو چیش کې سړی قرباني کوم، هغه د ټول عمر قرباني چې د قرابت کړي دغه دې نه ده بس. لا صاحب د ژیرې حکم په اسلام کې چې څه به کوې ژیره پرېږدم، هغه د ژیرې بالا عمل چې د یو قرابت سره په خوش اخلاقي، په خیر خواهي، په یو پیدا رسولو، په یو راحتو، هغه دې ولې کور خراب کړی دي. لمونځ کوم، تهجد، اشراق کوم، څاښت کوم، بزرګ یم تسبیح اړم، لږ سوچ فکر ته وکړئ. الله دې په موږ رحم وکړي. زما درنو وروڼو، د خدای د سپېڅلي قرآن، د الله د شریعت او د دین، د رسول الله صلی الله مبارک د حدیثو د ویناګانو مطابق پیدې خو مشرو چې کوم الله پاک جل شانه په قرابت پاللو کې ایښي دي چې رزق ژوند دواړه ورسره په برکت. نه د دې ترڅنګ چې رحم دې کوي، الله به دې د خپل رحم سره وصل کړي. چې ودې شکوي، شکونکی انسان جنت ته هم نشي داخلېدلی. واجب دی که لازم دی که خدای درته فرمایي دا خیال ساته. موږ د قریب پښې راکاږو، موږ وایي چې راځه مخکې نسي هله اسمان ته وختې، نیت مې کور ته پر بد ناست و، پر خپلو بینډۍ دي پخ کړي، پر هغه به ناست دي. ډېره د حیرانتیا خبرې دغه دي. څومره ډېرې کورنۍ به زموږ ته په معاشره کې دومره یي چې دوستان د دشمنانو په شکل کې، ورونه دوستانو نه د دشمنانو په شکل کې، د هغه سي تعلق چې د دوو دوستانو د انډیوالانو تر مابینځ دی، هغه تعلق د پلار او د زوی تر مابینځ نه، د ورونو تر مابینځ نه، د دوستي والا تر مابینځ نه، د قریبانو د اکا او د ورانو تر مابینځ نه. نو دغه او دا د لا بل غم دی چې ته دیندار هم یې، دینداري نه ده، سین خطا ایستل دي ورور. الله دې په موږ رحم وکړي.